آینه کې په کاته وي خو خدای خیر کو ښه ده چې بېهوشه ځان ته نه شوې او ستا وصال به لا تر اوسه شوګیره وي او ته ویښه د ملا ځان ته نه شوې. سلامونه ملګرو، اویس کرني یم د کرني ټي وي په شبه د ریخ پنی تاسو ته مخاطب یم. د مرکو په لړۍ کې را سره متنوع د سیمې نه نجیب الله وصال صاحب د ډېر ښه شعر لیکي. ګومل یونیورسټۍ نه میډیکل وایي، څه وخت بعد به ډي ډاکټري د خیره، خو شعر ښه دی. ما خپله هم سټډي کړو، ماشاءالله ډېر ښکلي شعرونه لیکي. هغوی سره مې مرکه را جوړه کړې ده. غواړم چې دا مرکه تر تاسو در ورسوم. لومړني خو نجیب صاحب په خپل پروګرام کې تا ډېر مینه هرکلی ویم. مننه اویس صاحب، زمونږ خو تعلق د متنو یوسف خیلو کلي سره دی او په موجوده وخت کې تعلیم روان دی. د ګومل یونیورسټۍ ډېره اسماعیل خان نه خپل د میډیکل سبق ترلاسه کوم. ماشاءالله ماشاءالله. او کوم اسناب ډېر زیات خوښوي او کوم اسناب ډېر زیات لیکي؟ بس په موجوده طور کې خو غزل کې مو کار کړی دی او غزل لیکم او غزل مې خوښ هم دی. صحیح. څه چاپ اثر ستاسو شته دی؟ د چاپ اثر یا حاضر وخت خو داسې نشته او انشاءالله کوشش به کوو. اراده شته؟ اراده مو شته انشاءالله. ښه نو څه مو راوړي دي زموږ د مینوالو ته؟ ښه بس حاضر وخت به ستاسو مینوالو ته مونږ شعرونه وایو، غزل به ورته وایو. جی جی ارشاد. دغه رنګ د غزل نه مخکې یو څو شعرونه چې ستا له خوا نه بې سکونه راغلم، لکه جومات نه بې منځونه راغلم، او منکر نکیره زه لږ وروستو راشې. منکر نکیره زه لږ وروستو راشې، اله خو ستړی له ژوندونه راغلم، او مور به مې زر په دواړه مخه ښکل کړم چې به ماښام له پوهنتونه راغلم. او غزل دی چې یار د هر چا شو، د سخي سړي خیرات جوړ شوی. یار د هر چا شو، د سخي سړي خیرات جوړ شوی، خو ما د پاره سم د شوم سړي زکات جوړ شوی. او رد و بدل پکې هر چا تر خپله وسه کړې، رد و بدل پکې هر چا تر خپله وسه کړې، وطن ستا تاریخ نه سم لکه تورات جوړ شوی. او دا چې د سپین او تور په منځ کې فاصله در ښکاري، دغه تصویر د ذات پرستو دی په ذات جوړ شوی. ډېر ښه شعرونه. او ما په یو چا پسې برباد کړو خو څه بل شان خدایا، ما په یو چا پسې برباد کړو خو څه بل شان خدایا، او بیا مې داماد زړه هم دا ستا په عبادات جوړ شوی. ډېر ښه. ما په یو چا پسې برباد کړو خو څه بل شان خدایا، بیا مې داماد زړه هم دا ستا په عبادات جوړ شوی. ډېر ښه. او چې مې کلي کې هم نشو پرزو زړه خو پرېږده، چې به مې کلي کې هم نشو پرزو زړه خو پرېږده، اوس هغه چا نه راته مړه کل کائنات جوړ شوی. چې به مې کلي کې هم نشو پرزو زړه خو پرېږده، اوس هغه چا نه راته مړه کل کائنات جوړ شوی. او د پېښور په حادثه مو سترګې نه دي وچې، خدایا دا څه ګورم غم راته په سوات جوړ شوی. پېښور په حادثه مو سترګې نه دي وچې، د پېښور په حادثه مو سترګې نه دي وچې، خدایا دا څه ګورم غم راته په سوات جوړ شوی. ډېر ښه. او مقصد ده چې ته خو د یو پولیسرات فکر کړې، هاي وصال ته د زندګۍ هر لمحه پولیسرات جوړ شوی. واه. ستاسو استاد صاحب؟ زما په موجوده طور چې کوم استاد دی د ازاخیلو سره تعلق لرونکی تاج ولی صنم صاحب دی. تاج ولی صنم. او کم ټایم نه تاسو شعرونه شروع کړي؟ شاعري تقریبا یو کال نیم کېږي. دغه کال نیم. نو بل ښه غونته غزل دی چې زلګیا چې له خوانه مې روان کېدی، نو اوښکې مې په سترګو کې باران کېدی، او بغیر د مینتوبه خو څه بل څه لاره نه وه، چې رابغلې او ماته به جانان کېدی. وی بغیر د مینتوبه خو څه بل څه لاره نه وه، چې رابغلې او ماته به جانان کېدی. او اوس راشه که نه سر ورکړه د وینې ضرورت دی، د امن په نامه به چې قربان کېدی. اوس راشه که نه سر ورکړه د وینې ضرورت دی، د امن په نامه به چې قربان کېدی. او اول لیده مزه وه او بیا رو څه خواهش و، په ځان چې پوهېدمه نو ارمان کېدی. او مقصد ده چې د څو اوښکو بدله کې به دی ټول وصال غوښتو، ستا اوښکې به اکثر په ما تاوان کېدی. او یو دوه شعرونه چې
دا مجبوری نه ګرانه دا مې عاجزي وګڼه چې مې ګریبان شلوي هم هغه چا نه ستنه غواړم او بېګا مې خپلو ارمانونو ته جولۍ ونیوه په ناپوهتیا کې مې غوښتلي یې بخښنه غواړم. د ملګرو ته دې مې څو شعرونه ډالۍ کړه او دا غزل د معین الدین ته ډالۍ وي چې دا زه چې ستا د کوڅې لږه شان هوا واخلمه لکه چې مړ وجود ژوندی کړم او ساه واخلمه که ته بیماره یې نو تاله به دوا واخلمه زه خو ادم یم بس سم یم چې هوا واخلمه یقین دې نشي چې میندې یم زه اوبه دې شي یقین دې نشي چې میندې یم زه اوبه دې شي چې د اویا حورو سردار یم او تا واخلمه یقین دې نشي چې میندې یم زه اوبه دې شي چې د اویا حورو سردار یم او تا واخلمه ګاډي بنګلې موټرې نه غواړم خو دومره راکړه چې له دې ستغو سپورو خلکو نه پناه واخلم. او تا چې ویل یار به د بیګا محفل کې نه وي که نه ما سره فکر شو چې ځان سره رڼا واخلم او ستا د بوسي قیمت خو نه لرم خو دومره ده چې سترګې به وتړم او لاس کې به امسا واخلم. او مقته ده چې د وصال جیب نه خبرداره ده جوړه نه غواړي د وصال جیب نه خبرداره ده جوړه نه غواړي بنګلو ته وګوري مسکا شي وایي دا واخلم. او غزل دی چې ګوتې مې داسې په ډار ستا په تور اوربل تیریږي لکه په جنګ کې څوک په لاره د کابل تیریږي او خزان وهلی د ملګرو وار د ګل تیریږي ګینې نو ولې به پرې دا رنګې بلبل تیریږي خزان وهلی د ملګرو وار د ګل تیریږي ګینې نو ولې به پرې دا رنګې بلبل تیریږي او ما سره کینې فرشتو زما خو یره کیږي ما سره کینې فرشتو زما خو یره کیږي چې مې د کبر په خوا هم چرته کې خپل تیریږي او نوی ارمان په هدیره د زړه دفن کړم راشم دا حادثه په ورځ کې ما سره څو ځل تیریږي او دې حرام خور حاجي ته پام ډمو ته داسې ګوري دې حرام خور حاجي ته پام ډمو ته داسې ګوري لکه جنت کې چې د حورو په محفل تیریږي او ای د فرش خلکو د عرش مالک ته یو خایم د زړه په کور کې به مې داسې یو غوبل تیریږي ای د فرش خلکو د عرش مالک ته یو خایم د زړه په کور کې به مې داسې یو غوبل تیریږي او مقته ده چې د خپل جرمه خبرداره دی راځه وصاله یعنې داسې به نه تلو په دې لار لکه چې غل تیریږي. ډېره شکریه ډېر ښکلي شعرونه. او غزل دی چې مونږ دروازې دنګې کړې مونږ اوښان دنګ وساتل مونږ دروازې دنګې کړې مونږ اوښان دنګ وساتل خو خپل یاران مو په هر حال کې تر خپل څنګ وساتل او ستا د جسم خوشبویي ترې څه بلها معطر پوره مې نه کړه که مې ځان سره لونګ وساتل او که چا سره راکړه که را نه کړه ما دعا ورکړې دا څو خویونه مې په ځان کې د ملنګ وساتل او امن پرست یم قربان ثبوت کې دا لرم خپل ټوپکونه مې په شته تیلو کې زنګ وساتل امن پرست یم قربان ثبوت کې دا لرم خپل ټوپکونه مې په شته تیلو کې زنګ وساتل او مقته ده چې وصال د داسې ښار وګړی دی چې هر چا پکې وصال د داسې ښار وګړی دی چې هر چا پکې مخونه سپین لکه شیشه زړونه بدرنګ وساتل ته چې وینه د اوبو په مثال کړې نو ایله به ته په عشق کې کمال کړې او زه د زړه په وینو باغ د زړه آباد کړم ستا د یو نظر کاته وي بیا زوال کړې او ته مین شي بیا جدا شي او بیا جاړې یو مین راته خیرې په داسې حال کړې او خامخا لکه قیدي به پکې قید یم ته د خپلو زلفو جوړ چې راته جال کړې او د ساقي پیاله به ورته ورګزار کړم د ساقي پیاله به ورته ورګزار کړم که شراب د خپلو شونډو ته حلال کړې او صرف دوه سترګې د یار به د هر څه شي که مین ځان ته په شانې د بلال کړې او څوک په تمه د مهدي د لشکر ناست و چا نارې به د دجال کړې
او د وصال مونده د ګران دي سه وصاله یار بلها باندې د وصال کړي ډېر ښه وصال به اخره کې به څه پیغام ورکول غواړي مینوالو ته بس مینوالو ته دغه پیغام دی چې امن خوره کې مینه خوره کې محبت خوره کې او د نفرتونو نه هیڅ نه جوړیږي بس دغه پیغام دی ټولو ته صحیح نو ملګرو دا د متنو د سیمې نه نجیب الله وصال صاحب ډېر ښکلي او درانه شعرونه ویلو امن پرست ښایسته شعرونه ویلو روان مرکه کې به انشاءالله موږ تاسو له یو بل ښه غونته شاعر راوړو هر چېرته چې ښاد آباد اوسئ د لوی الله په امان